د پښتون سونه قال وشو پښتون تر اوسه په دیم پوی نشو چې زه نری موقع خزای زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دیم تر اوسه پوی نشو. تاسو پښتانه واورئ ټول عمر بزئی او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوخي وینځي، په پنجاب کې به د غي په کارخانو کې جارو وهي، په کراچۍ کې به د سټانو په بنگلو کې څوکیداری کوي. تاسو به ټول عمر چواړیان یې لکه دلته چواړیان چې ټول عمر تاسو لارې او جارو وړای جارو کوي، تاسو به زئی او د دې ځنه به د پنجاب تالی سټای او د غي لارې او کوڅه او غل متیاز به پاکو. پښتون بچي د دې قابل نشي چې غزان په خپل او پیجنې او ځان په خپل جوړ. کابلم یو قوم دی وګوره ځان داسې جوړ کړي دي چې ترسو د مرزا حکومت نه ته بوزه کابل. نن ستاسو ضمیر نشته، ستاسو ایمان نشته، ستاسو غیرت نشته. زمونږ څه کار دی وروره؟ زه خو یو سړی ما نن یم سبا به مړ شم، خو نن قوم د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ. دا چا د پاره چې تاسو ځانونه مړ کوئ او مبارک شه یو بل ته مغاړې وتای لکه د مور و ادم چې شوی. دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې، سودا ستاد سر شروع شوی ده. وګوره اوس نه ستاد په سر سوداګانې شروع. دیو جنا دین تم ندی کتلی او دین تم سپک کتلی، نو خدای سپک او ورک کړی، خدای خوار کړی او ذلیل او رسوای کړی چې دین ته سپک ګوري. او د پښتون ټکه نن تاسو په شرمونو شرمو ټول عمر پښتانه وګوره، ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوخي وینځي، په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخه ساتي او د اسونو خاصړې پاکي، په کراچۍ کې وګوره نن پښتون داشه. وجه څه ده چې ځان نه دی پیژندلې، خپل حیثیت نه دی پیژندلې، خپل قومیت نه دی پیژندلې. پښتون یو موټه شوی نه دی، په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی. نو نتیجه دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړي.